د P1 او P2 کیس لرونکي افغان کډوال وایي 2 کاله کیږي چې انتظار یې پایله نه لري او په ورته وخت کې د مالی او رواني ستونزو سره مخ دي. عنایت الله امید چې په بغلان کې د یوې راډیو مشر و له خپلې مېرمنې سره پاکستان ته هغه مهال را کډوال شو چې په افغانستان کې جمهوري نظام را وپرځېد. عنایت الله وایي د P1 ویزو لپاره د امریکا پر ژمنو د باور کولو پرته بله چاره نه وه. وایي د یادو ویزو له ورو بهیره او د ورپېښو ستونزو له کبله یې څو ځلې ځان وژنې ته فکر کړی. ما از طریق دفتر اینترنیوز به خاطر پیشبرد کارهای کیس P1 خود به پاکستان خواسته شدیم. قرار می شده بود که در حدود 1 سال یا 1.5 سال در مجموع کارها پروسس میشه و انتقال صورت میگیره. وضعیت را که در پاکستان ما دیدیم بالکل ما پیش بینی نکرده بودیم. نبود منابع عایداتی، مثلا مشکلات بی سرنوشتی و کندی کار کیسای P1 این همه ازی به حد فشار آورده بالای سر ما که اصلا ما مجبور شدیم که بارها و کرات به دکتر مراجعه بکنیم و خودم خانمم که همچنان همکار ما هست هر دوی ما با مشکلات حاد روحی گرفتار شدیم که بدون دوا اصلا گزاره ما نمیشه. د عنایت الله د مېرمن همیرا له څېرې څخه بریښي چې ناروغه ده. وایي د رواني درملو په کارولو ژوند کوي. کارهای ما تقریبا 1 سال میشه که پیش نرفته و مشکلات ما روز به روز زیاد شده میره. در برابر از این ما مشکلات صحی هم همچنان هر دوی ما پیدا کردیم، ما و شوهرم. مشکلات تکلیف روانی است که بعض وقتا حمله سر ما میاد، نمیفهم که تشویش و بعضی چیزا که دل من مفته باز که چطور میشه چی کار بکنیم، وضعیت ما به کجا میرسه. از خاطر من خودم بعض وقتا مریض میشم مفتم و مشکلات اقتصادی ما همچنان هست. په پاکستان کې میشت افغان خبریال شفیع الله عزیزی هم چې ورته کیس لري وایي د یادو ویزو هیڅ رک معلوم نه دی. داسې کوم اولویت په نظر کې نه ده نیول شوی چې هغه کسان مخکې راغلي، وخت راغلي، مصارف زیات شوی، د ویزو مشکلات لري او په پاکستان کې اوسېږي، امنیتي مشکلات لري. متاسفانه هسې اولویت په نظر کې نه ده نیول شوی. بس هېڅ معلوم نه ده چې کوم کس ته د ایم خوا نه زنګ راځي او هغې نه انټرویو اخیستل کېږي. او زموږ کیسونه هم داسې اوس موږ په انتظار کې یاستو. هغه کسان چې P2 P1 لري متاسفانه درته وایم چې ما خپل په سترګو لیدلي ډېري کسان په رواني ستونزو اخته شوي دي. باور وکړئ چې وخت یې ورسره خبرې کوي درته ژاړي، وایي موږ په څه بد حالت باندې گرفتار شو. د شفیع الله په وینا په پاکستان کې د P1 P2 غوښتنلیک ورکوونکو افغان کډوالو شمیر تر 40,000 ډیر دی. دغو ډلو وخت نا وخت خپل غږ اړونده مسؤلینو ته د اورولو لپاره لاریونونه هم کړي دي. امریکا غږ د دې شکایتونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان سره اړیکه نیولې. دوی وایي امریکا د خپل ملي امنیت لپاره د دغو غوښتونکو پراخې ارزونې یا سکرینینګ ته اړتیا لري او تر څو چې ډاډمن نه وي هیڅ چاته هم ویزې نه ورکول کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.